دلته په زرهاو حتی تر 100,000 مچۍ پورې رسیږي چې په دې د مچیو په فارم کې شته. اول ځل چې د مچۍ د افغانستان ته راغلی و یو 15 پیټي فرانسویانو موږ نیکه ته ورکړی و. 15 پیټي جلال آبادي روکۍ نومیږي، هغه ته ورکړی و. سلامونه خوږو لیدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. خوږو لیدونکو، نن راغلي یو د اصل کشیو یو پروګرام ته. دلته په زرهاو حتی تر 100,000 مچۍ پورې رسیږي چې په دې د مچیو په فارم کې شته. او دلته نن د دې مچۍ څخه د اصل کشي یو پروګرام دی. د دې مچۍ څخه چې په کم اصل په لاس راغلی دي، نن دغه پروسه د نږدې څخه وینو. تاسو به اصل خوړلي لیدلي به مو وي، خو دغه پروسه به مو د نږدې څخه نه وي لیدلې. نو مچۍ خو ډول ډول اصل کوي. هغه د بیرې اصل دي، د مثلا د نور ګلانو اصل دي، د ریحانو اصل هم شته. د ریحان د ګل اصل چې تاسو به خوړلي لیدلي به مو وي. نو په دې بغل کې د ریحانو کښت دی. د دې ګلانو څخه بیا هغه مچۍ شیره ټولوي او بیا د خپلو صندوقان ته راځي. تاسو یې وینئ. نو نن یوه ښه په زړه پورې ننداره ده. د مچیو څخه اصل په لاس چې کوم راغلی دي، هغه اصل راټولیږي او بیا تر مارکیټ پورې رسیږي. زما نوم غلام رسول رستګار دی، د غزني د ولایت یم. او موږ د مچیو ساتنو تقریبا د 50 کاله مخکې دي، ځکه چې ما عمر خو د 40 کاله دی. ما د نیکه او بابا نه د کسب پاتې شوی دی. اول ځل چې د مچۍ د افغانستان ته راغلی و یو 15 پیټي فرانسویانو موږ نیکه ته ورکړی و. 15 پیټي جلال آبادي روکۍ نومیږي، هغه ته ورکړی و. په افغانستان نور مچۍ نه څوک پېژندله، نه نه رواج و، نه څوک ساتله. د نور خلک ته ورکړی و، هغه نه ورک. موږ څه کوو، مچۍ څه شی دی چې موږ نه پېژندله. بیا د هغه عمر نه موږ د 15 صندوق نه اوس 3,000 پیټي موږ په کورنۍ کې دی. 3,000 صندوق. دا صندوقان چې دی اوس د ما 200 دی، د ما ورور 500 دی، بل ورور 300 دی. دغسې د ما د کاکا زمانو ټولو 3,000 صندوق ته رسېږي.
په هر پیټي فرق کوي. په دغه کوچنۍ پیټي 10,000 پورې شته دي او دغه ډبل چې دی د 20,000 15,000 25,000 مچۍ په دې کې شته. غټو والا لري هغه غټو کې ډېرې د مچۍ په کوچنیانو کې کم تقریبا 10,000 هغه شته دي. هغه د فصل پورې فرق دی یو د استاد پورې فرق دی که استاد را مدیریت وکولی شي چې چیرې یو ځای ښه ځای ګلان وي هغه انتخاب کړي مچۍ یوسي. داسې نه کېږي چې هر چېرته کېدی د اصل ورکوي داسې نه ده. یا هر سړی راز په مچۍ اخته شي دی مچۍ کولی شي هسې نه ده چې تکله نه وي چې په دې ښه په مدیریت په کاروبار وپوهېږي دی کولی شي چې هر ځای چې ګلان ډېر و انتقال کړي په 10 ورځ 15 ورځ 20 ورځ ښه ډکوي تر 200 کیلو 500 کیلو 1000 کیلو د مچۍ ورکولی شي. د اصل وروره د تقریبا 10 قسمه دي. د ګرانترین د بیرې شات دي او د یو رقم جنبلک د بدخشان شات دي هغه ګران دي او بیا ریحان دي بشینشوبی دي ګرانترین بیرې. اوس چې موږ شات باسو دغه شات چې دي د ریحان دي بهترین شات دي د موږ د خپل فارم دي انشاءالله د بیرې نه کم نه دي. مونږ په یو ګروپ کې 15 کسان اخته او دا توان لري چې څنګه وچکالي سي سکه مونږ په توان مخامخ وو د بارانونو چې وسه مونږ بیرته دغه د بوټو ژوندۍ سو ګلان پیدا سو بیا د هغه وچکالي ورکسو که وچکالي وسه مچۍ ولا تواني که بارانونه وي او برف وي او واوره وي هغه بیا مچۍ ولا خوشاله د خاص د وبو د باران لپاره دغه مچۍ خوشاله دي. چې باران وي سبزیجات او واشه ماشه ډېر شین کېږي ګلان پیدا کېږي بیا موږ کار بار سمیږي.